خو نن او همدا اوس یې باید راته ووایې چې ته ما سره مینه لرې او که نه ما سره مینه لرې. بله تبکي کوم کار مې چې در سپارلی و هغه ډېر اړین دی او بیړنی یم. زه ستا ځواب ته په تمه یم تبکي. او دال د شګون وروسته یې غوښتنه 15,000 نقدې پیسې. تاسې دواړه چیرته یې؟ هر څه مو چمتو کړي دي هم که نه؟ که خوښې جانې دا لیست ولیدو نو زموږ کار خو به خراب شي. تاسې دواړه ولې د بوتانو په څېر دلته ولاړې یئ؟ هر څه مو چمتو کړي هم که نه؟ دا ټول شیان سبا کوټې ته راوړئ، همالته به یې وګورو. هله نو لرې شئ. دا د ګلانو ګېډې هم وړئ که څنګه؟ واخلئ. دا څه دي؟ هېڅ هم نه دي خوښې جانې. پرېږده چې وګورم. تاسې هېڅ نه شرمېږئ؟ د تبکي له کورنۍ نه ده. دا ټول شیان غواړئ؟ موږ ستاسو له دواړو کورنۍ نه کوم څه غوښتي وو؟ غلی شئ. زه وایم چې د هغوی له کورنۍ نه باید څه وغواړو. اوهو دا هم کوم څه غواړي؟ دا نه، دا هم نه. ستاسو دواړو ساړیانې او ګاڼې خو بیخي نه. او دا هم نه. دا د نجلۍ له کورنۍ نه خو باید شګون واخلو، یعنې پیسې واخلو. خو 15,000 نه، یوازې 1 روپۍ او 50 پیسې. موږ د هغوی له کوره د الماسو په شان تبکي راولو. نور نو څه غواړو موږ؟ لاړه شه خوښې جانې. یو ځل هغه تبکي که نه پرېږده چې د دې کور ناوې شي. اوس چې داسې د الماسو په شان ناوې وایي که نه، نو هغه وخت به د الماسو په شان ناوې به دې ډېره خوښه شي. هو تبکي تا ته مې یو اړین کار در سپارلی و، هغه خلاص شو؟ لږ وخت نیسي ښاغلیه. زه پوهېږم چې دا کار درته سخت دی، خو لږه بیړه لرم، نو هیله کوم لږ یې زر خلاص کړه. زه په تمه یم. تبکي ښاغلی دروف کوم بیړنی کار در سپارلی؟ موږ در سره مرسته وکړو. نه زه یې کولی شم. سمه ده، زه یې کوم. نیمې جانې او د هغې کورنۍ موږ سره څومره مرسته وکړه. هو او نیمې جانې باندې هم تبکي څومره ګرانه ده. بیا به وګورې کله چې د تبکي له کوژدې نه خبره شي نو ډېره به خوشحاله شي. هغه خو خوشحالېږي مورې، خو موږ چې خواشیني کېږو هغه څنګه؟ کله چې د دیواکر کورنۍ د نیمې ترور کورنۍ سره کوم هماغه کار وکړي، بیا کوم کار چې موږ سره کړی وو. ځکه چې د هغو خلکو
د هغو غوښتنه ورځ په ورځ ډېرېږي. څه شوي؟ ته باور نه کوې که نه پلاره؟ ما د نیمې ترور ټولې خبرې واورېدې. واورئ ما چې ټولې پیسې وشمېرلې یوازې 50,000 روپۍ شوې. دې پیسو به څنګه دومره شیان واخلو؟ تر اوسه خو مو دې واکر او د هغه کورنۍ ته شیان نه دي اخیستي. دا خو هغوی خپله غوښتي دي. د هغوی خبره خو په ځمکه غورځولی نه شو. خیر دی زه سبا بانک ته ځم او 15 لکه نور یې راوړم. دوی خو د نیمې ترور ټولې پیسې بربادوي، خو بیا هم د هغو بېشرمانو سترګې نه مړېږي. که همداسې روان وي که نه ډېر زر به د نیمې ترور کورنۍ د سړک غاړې ته راشي. نه نه، کوم کار چې زموږ لور سره وشو زه هېڅکله اجازه نه ورکوم چې د نیمې خور کورنۍ سره وشي. مېرمنې ښاغلی دروف تاسې غواړي. تبکی هیڅ جواب را نه که؟ خور جانې موږ باید دا خبره ډیره مخکې تاسو ته کړې وای، خو اوس هم ناوخته شوې نه ده. د واکر سره خپله اړیکه له منځه یوسئ. د هغوی نیت هېڅ ښه نه دی خور جانې. ښه شو چې دوی هم راغلل. زه د دوی په مخ کې ویلی شم چې دوی یوازې ستاسو د پیسو لپاره غواړي تاسو سره اړیکه جوړه کړي. دغو دروغجنو او دوکهبازو خلکو چې موږ سره کوم څه وکړل د هغه ټولو په ویلو سره خو زما ځان پرېږدي 2 ورځې خور جانې. تاسو زموږ د کورنۍ په شان یې، نو ځکه کوم کار چې موږ سره شوی و نه غواړم چې هغه تاسو سره مو شي. په موږ باندې چې کومه کیسه شوې وه نه غواړم چې هغه په تاسو مو شي خور جانې. زه تاسو ته زارۍ کوم خور جانې، د دوی په دروغو خبرو باندې مو دوکه کېږئ. د دوی په دروغو خبرو باندې باور مه کوئ. له دوی سره اړیکه له منځه یوسئ خور جانې، هیله کوم. زوم جانه تا بالکل رښتیا خبره کړې وه. کومې خبرې چې تا د دوی په اړه راته کړې وې که نه، دوی کټ مټ هماغه کیسه راته وکړله زوی جانه. ستاسو کیسه خو ډېره ښایسته وه، خو دا چې څه مو دروغ ویلي دي او څه رښتیا، زه ډېره ښه پوهېږم. نیمې جانې دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ دا کیسه دروغ نه ده نیمې جانې. دوی خو دروغ نه ده، ما خو ویل که نه دوی ما ته هر څه ویلي دي. اوهو دروغجن خو دوی نه دي، بلکې دروغجن خو تاسو یې. تاسو غوښتل دوی سره چل وکړئ او ورته دوکه ورکئ او د سره د خپلې توتلې لور واده وکئ.
دوی ټول تاسو ته دروغ ویلي دي غلی شه. تېروتنه کومه وکړه چې تاسو باندې مې باور وکړ. اوهو که تاسو دومره رښتینې او ښه خلک یې نو په پیل کې مو ولې د دوی په اړه راته ونه ویل؟ موږ تاسو ته د ویلو هڅه وکړه خو دوی چې دي که نه دوی ډېر چالاکه خلک دي. هو د ده ذهن هم کوچنی دی. دوی عجیبه خلک دي خو ماغزه خو زما نه ستاسو دي لور کوچني دي هغه اوس هم ما په کراره باندې نه پرېږدي. پرېږده نو د واکاره زویه طبکي چې هر څنګه ادبي دی ته د ولې خپله خوله مرداره وې. که د کوم چا ستونې ته ګوته واچوې نو زړه خو به یې هرومرو بدېږي که نه؟ ووایه زویه هر څه چې په زړه کې لرې ویې وایه. دا خو تاسو یئ چې تاسو دواړو ما ته دومره ښه روزنه راکړې ده. تاسو خو ما ته را زده کړي چې زویه هېڅکله بل چا سره کوم غلط کار مه کوه زویجان. ستاسو د همدې روزنې له امله ما هېڅکله نجلۍ ته په بدو سترګو نه دي کتلي. او دوی ته وګوره خدای خبر چې خپلې لور ته یې څه ور زده کړي دي چې د دوی لور بې لارې شوې ده. خوله دې سمه خوځوه. زما خوله سمه ده تاسو خپله لور وساتئ ژبه یې پرې کړئ او پښې یې ورته وتړئ. تېره ورځ د هغوی په دفتر کې مېلمستیا وه له ما نه یې غلطه غوښتنه وکړه. ستاسو لور زه مېلمستیا ته غوښتم ما خو داسې فکر وکړو چې بېچارهګۍ طبکي کومه ستونزه ونه لري او زه چې هلته لاړم زما شای ونیول. ما ته یې وویل چې دیوکره د نیمې ترور لور داسې څه لري چې زه نه لرم ووایه. که څه هم ژبه مې بنده کېږي خو زه له هغې نه ډېره ښایسته یم. ته هغه پرېږده او ما سره واده وکړه. ما خو د هغې خبره هېڅ ونه منله خو هغې خو ضد وکړ ما ته رانږدې شوه. دیواکره ډېر پام کوه که په تېروتنې سره د زما د لور په اړه کومه غلطه خبره وکړه نو له مانه به بد سړی پیدا نه شي. اوس تاسو په شان خلک خو زما د لور د پښو خاورو ته هم نه شي رسېدلی. راځئ ویویکا اما ویلي وو چې زما ګوشکۍ خرابې شوې ولې دې تر اوسه نه دي راوړي؟ که تر 5 دقیقو پورې ګوشکۍ پیدا نه کړې نو دا خپرونه نه ترسره کېږي. ویویکا اوس لاړ شه. مېرمنې دا په خپل غوږ کې کېدی ښاغلي دروف ستاسو لپاره رالیږلې ده. طبکي ما ته د تېرې میاشتې د رایې اچونې پایله راښیي. اوه همدا اوس یې درته ښایم سمه ده. نو هیله کوم راځه. طبکي تا څه ونه ویلې؟ یعنې یو ځواب خو باید راکړې. نن خو به مېرمن ساکشي هرومرو ما ووژني. د طبکي په میز باندې دا ګوشکي مېرمن دا وخت دی. ښه نو زما خبره په غور سره واوره. ته په هیڅ نه پوهېږې چې زما په ژوند کې ته څومره ځانګړی ځای لرې. هره ورځ چې له کوره دفتر ته راځم که نه نو زړه مې غواړي چې یوازې ستا څېره وګورم یوازې ستا غږ واورم. زه پوهېږم چې ته را سره یې او تل به را سره اوسېږې خو هیله کوم یو ځل د خپل زړه خبره وکړه. ته هم دا اوس دلته راشه او ما ته مخامخ د خپل زړه خبره وکړه. هیله کوم